حدیث کې راځي چې شکسان د رسول وسلم خوا ته رالو، دا روایت امام ترمذي او ابو داود راوړی دی، او هغوی شکایت وکړو چې ګراني ډېره شوې ده، ګراني ډېره زیاته شوې ده، نو ته سعر لنا، نو ته یو خاص ریټ ولګوه. رسول صلی الله علیه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، نرخ لګون کې ذات الله دی، رزق تنګون کې ذات الله دی، رزق ورکون کې ذات الله دی، رزق پراخون کې ذات الله دی. نو اوس دلته مسله یاده کا فائدې دپاره چې حاکم وقت ریټ محدود کولی هم شي او ریټ به محدود کوي هم نه. عامو حالاتو کې ریټ محدودول نه دي پکار، چنی لازم به یو سړی په دې کې 1 روپۍ ګټه کوي، نه، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه دا کار نه کوم. ها یو وخت کې کولی شي چې کله حاکم ته مشر ته پته ولګي چې دلته دوکه روانه ده یا زیاتی روان دی، نو هغه بیا ویلی شي د دوکې د دروازې بندولو دپاره، د ظلم د بندولو دپاره چې د دې دومره ریټ ته یا دې کې به دومره ګټه کېږي، دې نه به زیاته نه کوو. دا اضطراري حالات دي. اوس د دې څه مطلب دی چې الله نرخ لګوونکی دی؟ معنی دا ده، لنډه خلاصې دا والی چې رزق د دې زیاتېده کمېده، د دې ګرانېده ارزانېده، دا ټول په تقدیر کې لیکلی شوي خبرې دي. او تقدیر لیکلی چا دی؟ الله دی. ورسره دا خبره یاده کوي چې د دې رزق دا ګرانېده، ارزانېده، ډېرېده، کمېده، تنګېده، پراخېده، دا الله بعضو اسبابو سره تړلي دي چې خبره ته واضح شي. لکه څنګه کله الله رب العزت رزق د یو بنده تنګ کي د هغه د نافرمانیانو د لاسه، نو اوس د رزق تنګېده صحیح دي چې د الله له طرف نه دي، سبب پکې څوک شو؟ د دې بنده هغه نافرمانیانې او ګناهونه. لکه موږ ګوره دا وایو عذابونه د الله له طرف نه راشي، د الله نه لو بل څوک عذاب نشي ورکول دنیا کې. دا عذابونه چې دې بنده ته رسي خو د دې څه سبب دی که نه؟ نو دا رزق چې ګرانېږي د دې اسباب دي، چې ارزانېږي د دې اسباب دي. رزق کې چې برکت وي د دې اسباب دي، چې برکت پکې نه وي د دې اسباب دي. یو سړی ته ویني رزق یې لږ دی ظاهره کې او سم برکت پکې دی، بل به ویني د ده سره د ده نه زیات مال دی، د سره پکې برکت نشته. دلته به اسباب وي هغه ولټوه. دا اولني سړي ته چې په لږ رزق کې برکت دی نو ده کې به څه ښه صفات وي. دې بل سره چې په ډېر رزق کې برکت نشتی نو په ده کې څه نقصان شتي ویې لټوه. کله چې په موږ باندې داسې حالات راشي، موږ یوازې د خبرې روح چاته کړی؟ باچا ته ګرانه ګراني راله او ګرانه ګراني راله، زه دا منم، ما خو اسباب دي، کیدی شي په هغه اسبابو کې یو سبب دا وي چې د باچا د لاسه. خو من کې مشکل دا دی کله چې رزق تنګ شي یا ګراني ډېره شوه یا مزدوریانې لږې شوې یا امن نشتی، موږ اولنی او اخرنی ذموار د دې باچا د وخت حاکم ګرځو، او که دې ورته ووایي چې ته نو جګړه د سره کوي، دی خو سپین باز دی، دی د ګناهونو نه پاک دی، دی د نافرمانیانو نه پاک دی، دی حرام نه کوي، دی دوکې نه ورکوي، دی فحشي علي نه کوي، دا خو صفا سوتره سړی راغلی دی، نو آخر ولې د ده دا رزق تنګېږي او ولې دا ګراني راځي؟ چېرته موږ خپل ګریوان کې کتلي؟ دا زموږ په دې ملک کې هم ګرانه ګراني ده، ده که نه ده؟ چېرته موږ داسې ناست یو چې موږ څنګه یو؟ سوچ هم کړی که نه؟ دا جرم دی. ځان سره حساب به وایي څنګه کوو؟ ته راشه چې موږ لږ کینو چې د هغه
ظلم باسو کو کوم چې زموږ په معاشره کې روان دی ته راځه لږ کینو د هغه دوکو دړکو باسو کو کوم چې زموږ په معاشره کې روان دی ته راځه لږ کینو د هغه شرک او د غلطو عقیدو باسو کو چې هغه زموږ معاشره کې شتي ته راځه لږ کینو د پښتنو چې د انټرنیټ سره کوم حال دی چې په هغې لږ باسو په ټیک ټاکو او فیسبوکونو او یوټیوبونو باندې څه روان دي چې دا هم لږ وچیړو راځه لږ کینو چې زموږ د مانځه څه حال دی موږ سره به وخت نه وي دې ناستې ته که نه وخت به میلاو شي شتي وخت خو راځه کینو چې د باچا پسې خبرې وکړو څه خیال دی یاره زما به دومره صفتونه وکړي که نه او د پښتنو یو ناشنا نظریه دی چې حق پرست عالم کم یو دی چې څومره په باچا پسې کنځلې کې بس ته تکړې د سره آیت مو وایه حدیث مو وایه ما د پیغمبر ذکر کوه خو باچا پسې کنځلې کوه ته نر سړی او بله د کفر فتوی لګاو کافر مرتد علالې کوي ختمې کوي نر سړی دی یاره وایي څه نر سړی دی یو سړی په اسلام کې پرې نه ټول دې ونه ویستو موږ سره د دې وخت دی خو که وګورو خپل ګریوان کې چې زما او ستا څه حال دی موږ څنګه یو داسې نشي کېدی چې زموږ د اعمالو د لاسه د موږ باندې ګراني راغلي نشي کېدی که نه کېدی شي زموږ د کردار د لاسه بعض راشي ویل پلانې مشر او پلانې مشر دا غلای وکړه واغه ډاکې وکړه که دې دوکانونو کې او په دې تاجرانو کې د اکثرو زه ګوره لږ نه ویم د اکثرو حال ولیدو توبې به وباسي توبې چې کوم حل روان دی په بازارونو کې که نه زه خپلو ملکونو د هغه علاقو خبره کړو نو حیران به شي ځکه موږ مقصد د خبرې زما دا دی چې که موږ ته رزق ګرانیږي یا تنګیږي نو د هغې اسباب دي او اصل دا رزق تنګونکې او د دې نرخ زیاتونکې کمونکې څوک دی هغه الله دی اوس خو پوه شو په دې تاجر نرخ ولګوي چېرې دا شی په 100 روپۍ دی نو دا خو دې دا نرخ ولګو چې دا به په 100 نور دا په تقدیر کې لیکلی شوي خبره ده او فیصله د الله ده چې دا رزق به دې انسانانو ته په دې طریقه میلاویږي نو اصل نرخ لګونکی څوک دی هغه الله دی نو دا درته د نوم په اخره کې ووایم که غواړې چې دا نرخونه کم شي که غواړې چې دا نرخونه کم شي نو څه چل وکړئ د هغه المسعر ذات سره خپل رابطه مضبوطه